السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو مینہ والو زه بلال حمزہ او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو دا 3 نمبر ویډیو دا د یوټیوب په باره کې، یعنی هغه کورس د یوټیوب کوم نه چې تاسو پیسې ګټلی شئ او مکمل چینل پکې تاسو ځان ته جوړولی شئ. یعنی د یوټیوب چینل تاسو ځان ته جوړ کړئ، ته ویډیوګانې خپل اپلوډ کوئ او د هغې نه پیسې ګټل شروع کړئ. نو کتونکو کار آسان هم دی او ګران هم دی. که چېرې تاسو سره خپلې ویډیوګانې جوړولی شئ نو کار ډېر آسان دی. که چېرې تاسو پردی ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو بیا پیسې ګټل ډېر ګران کار دی. ښه، اوس په تېر شوي ویډیو کې خو ما چینل جوړ کړی او سلیکشن د سیټنګ مې کړی. اوس د نه بعد راځو 3 نمبر ویډیو ده. ګوره دلته به زه ولیکم یوټیوب، ګوګل ته راغم او یوټیوب مې سرچ کو. په یوټیوب کې چې کوم دی زما چینل کوم دی هغه دې ځای نه زه کولاوهم ډېر اسان طریقې سره. ګوره په یور چینل کې موږ کار کړی او په یور چینل کې نور کار هم پاتې دی. خو اول نه زه دا کومه چې دلته کې ګوره بورډ ته زه راغلی وم او بورډ کې ما سلیکشن لیکل کړو وغیره نور رسمي کړو. نو هغه هر څه چې کوم دی اوس دلته کې نه راځي. د دې وجه نه چې ما په کسټومایز چینل باندې نه دی کلیک کړی. کله چې زه کسټومایز چینل باندې کلیک کوم نو بیا ما د هغه لیکل هر څه راځي. نو دلته چینل ډسکرپشن شو، دغه هر څه ما تاسو ته په تېر ویډیو کې ښودلي وو. خو اوس دې ته یو ویډیو اپلوډ کوو، د دې ویډیو پلس نه هم ویډیو اپلوډ کېږي او مطلب دا چې کله کریټیو سټوډیو ته لاړ شي هلته نه اپلوډ کېږي. خو خیر زه ته یو ویډیو صرف اپلوډ کوم په دې سلیکټ فایل. ښه، زه اوس ویډیو اپلوډ کوم. نه بعد چې دی نو تاسو ته مخکې فی الحال به زه دا اپلوډ کوم پاک نامه. ښه، ګوره ویډیو اپلوډینګ چې کله شروع شو دی کې مختلف آپشن راځي که نه. ګوره دی کې ټایټل تاسو ویډیو له ګوره زموږ زیاتره پښتانه رونه داسې که نه چې ویډیو له ټایټل څه ورکوي، دې ویډیو له به ټایټل ورکوي د یوټیوب نه پیسې ګټلو چل یا وغیره داسې هر څه ټایټل به ورکړي. خو هم به په اردو کې ورکړي، پښتو کې به ورکړي. پښتو کې نه، تاسو له داسې ورکول پکار دي چې خلک په سرچ کې څه لیکي چې هغه هر څه تاسو دلته کې ورکړئ نو ستاسو ویډیو به هله په سرچ کې راشي. بعضې ملګري وایي زموږ ویډیو په سرچ کې نه راځي، نو لیکلی په اردو کې پښتو کې ورکړي دي او سرچ کې بیا په انګلیش کې. ټیک شو. اوس ما ورکا پاک نغمه دې ته ګوره. اوس دا نغمه زه اول نه لږ شانتې اورم، بیا تاسو ته مخکې وړاندې نور پکې ډیټیل سره خبره کوم. ټیک ده، ځکه چې دا ډېر اهم خبرې په دې کې زیاتره ملګرو ته پته نشته دی، بیا مسله ورته جوړه شي. سوري دای اوپن لگے توڑا تجھ سے ہوں کہتا ہوں. ها، تجھ سے ہوں کہتا ہوں. ٹھیک شو. اوس دا زه په یوټیوب کې سرچ کوم چې دا په څه نوم باندې راوړي. ګورئ ورته میں تجھ سے ہوں، تجھ سے ہوں کہتا ہوں. ٹھیک شو. ہاں، وائی او یو. تجھ سے ہوں. کرتا ہوں پیار تجھ سے ہوں. غالباً ښه دا نغمه زه بیا اورم ټایټل. تجھ سے ہوں کہتا ہوں میں بڑے ایمان سے، جگ جانے سارا مجھے یوں تیرے نام سے، جان بھی دے دینا لگے توڑا کیا ہے، کتنی چاہت سے یہ پاکستان لیا ہے، من کو تبایا پرچم جلایا، دل سے لگایا ہوا یار ہے، یہ ادب سے کہا پیار ہے، پیار ہے، پیار ہے، ہمیں پیار ہے پاکستان.
हमें प्यार है पाकिस्तान से. पाकिस्तान से ٹھیک شو. غالباً دا نغمه ده ٹھیک شو. हमें प्यार है पाकिस्तान से. نو دا مین ټایټل چې کوم دی هغه دلته کې دی. دا په دې نوم باندې زیاتر سرچ کیږي ٹھیک شو. دا به زه را کاپي کړم او دا مې دلته کې ورکو. ها हमें प्यार है पाकिस्तान से. اوس دا همین د دې ټایټل شو دا چا ویلې دا په څه کې ویلې شوی د پروګرام دی. نو بس دې په نه بعد به زه سمپل ورکم که نه سکول پروګرام ټیک شو. د هر چا خپله خو هغه چې څنګه ټایټل ورکوي ټیک شو. اوس همې ها چلو بس دا ټایټل د دې او شو خو برابر. اوس په دې کې څه فرق راځي یا هر څه مسله راځي څوک سرچ کوي نو به ټول دا ټایټل سرچ کیږي. ښه ډسکرپشن دی نو ډسکرپشن کې کوشش به تاسو دا کوئ چې لومبې تاسو پکې دا ټایټل ورکړئ. د نه بعد په دې نغمه باندې تاسو هغه شان دي لیکلو کې چې دې سره بالکل ریلیټډ دي. لکه په دې باندې تاسو یو مضمون ولیکئ نو بس تاسو بر ډېر بهتر وي که تاسو کولی شئ ټیک شو. خو فی الحال زه نه کوم. دې نه بعد راځي اپلوډ تمنیل. اوس دا ویډیو ما پلی کا دې کې ما ته ټول نه ښه ځای کوم ښکاره شو که نه لکه داسې به ووایو چې دا ځای پکې ما ته صحیح ښکاري ټیک شو. د دې نه ما تصویر واغېستو تاسو هر څنګه طریقې سره اخیستی شئ یا تصویر جوړوئ ولا سپیشل نو به ډېر بهتري. ما جوړ کړي زه چې څونه په ویډیوګان لګوم دا تصویران لګوم. ښه زیاتر ملګرو ته دې پته نشته که نه دا تصویر ما چې څنګه واغېستو دا تصویر به هم د ویډیو د پاسه بالکل راځي ټیک شو. نو په دې ځای باندې زه کله کلیک کوم دا تمنیل به هغه ځای باندې لګي. اوس وجه دې دا ده چې تمنیل ځکه نه لګي چې زما چینل لا پوره ویریفای شوی نه دی. دی چې لږ وخت تیر شي دا نه بعد چې کوم دی نو دا به بیا ویریفای کېږي. اینه بعد چې کوم دی دا به ټایټل کې څه فرق راغو. ټیک شو. تمنیل لا نه لګي دا چې کله یو 3-4 ورځې تېرې شي تقریبا په دې باندې 48 غنټې تیرې شوې 400 تیرې شوې نه بعد به تمنیل بیا لګي او دا به انشاءالله دغه ځای سیټنګ نه هم صحیح کوو موږ ډایرکټ چې تمنیل موږ ته په دې باندې ولګوئ. ښه دې نه بعد راځي دا تاسو پلی لیسټ کې اچوئ د دې آیا پلی لیسټ څه دی که نه د دې ویډیوګانو. ښه دا چې کوم دی نو ماشومان دپاره ویډیو که نه د غټو لپاره ده نو دا آپشن به هم تاسو لازمي سلیکټ کوئ دی کې یو فی الحال زه دا سلیکټ کوم. دې نه بعد لاندې نور آپشن هم راځي چې څومره ایج څومره راځي. دې نه بعد نیکسټ نه بعد چې کوم دی تاسو دا مین سیزان پکې هم شته ډېر زبردست کار کوي. لکه ګوره انډ سکرین مطلب دا چې تاسو د ویډیو په آخر کې بسې لګوئ. نو موږ سره غلا نور ویډیوګانې شته نه اکثره پکې زیاتر ملګري چې کوم دي د انډ سکرین کې د هغه ویډیوګانې ولګوي. لکه ګوره ته ها زه پکې فی الحال چې کوم دی نو سبسکرایب والا بټن ولګوم. دا سبسکرایب والا بټن زما راغه ټیک شو. ما سره ویډیوګان نشته کني بیا به دې کې ویډیوګانې هم لګېدې. ته ګوره دې کې دې ځای نه به ویډیو واچوئ دې ته به ویډیو راشي به پکې بیا ولګوئ. سوریا پکې نشته دی نو د دې نه به اوس زه بیک شم. ښه یوازې دا نه لګي ټیک شو. ها ویډیو چونکې اپلوډ شوه خو پبلش نه شوه ټیک شو. دا دی اوس دوباره به زه ایډیټ ته بوځم کینسل سوري. ګوره دا ویډیو ده ښه دې ځای پورې تللي دې ځای پورې. اوس دې ځای کې پبلش کوئ دا کم دغه کې کوئ که نه پبلش کوئ لکه خلکو ته یې ښایئ که نه ځان ته ساتئ نو بس دا پبلک شو چې ټول هر څوک یې وګوري ټیک شو. او نور هر څه هم دې کې لاندې شته دی خو دغه ته دونه دغه نشته دی. بس په پبلش باندې مې کلیک کوو نو انشاءالله دا به اوس شیر شي.
ها دا مې کلوز کو. اوس ته پکې ما صرف او صرف یو ویډیو اپلوډ کول نه بعد ته پکې ما دا سیټینګ خولو یور چینل کې موږ فلحال سیټینګ کریټیو سټوډیو کو نو د دې سیټینګ بعد دینه بعد خیم دا وای ټی سټوډیو یوټیوب سټوډیو نه دا به ان شاء الله بل ویډیو کې مکمل سیټینګ وي. دا هم پورا سیټینګ دی ګور آتا. اوس کسټمایز باندې مې کلیک کو. ډېر اهم سیټینګ ډېر ګوره دې کې تاسو چې کوم دی چینل ټریلر ورکوي کنه نو ها په دې باندې کلیک کې چې بس چینل څنګه سو کولاوي او ډایرکټ تاسو ویډیو پلی کیږي نو هم دا ویډیو ځکه چې ما سره نور شته نه هم دا ویډیو بشي. ها دې کې ګوره دا نشان کدا سونه دی مطلب دا دی کنه چې ګوره کینسل سوري ګوره د دې مطلب دا دی چې تاسو دا ویډیو دلته کې کوم ویډیوګانې اچوي او راز بل چینل کولو کوم تاسو په اله پوه شئ پورا جرار اسلامیک یا ټیکنیکل صحیح شو. ګوره دا چینل زما ما کولو کو بسم الله دا ویډیو چې پلی شو نو دا به دغه طریقې چې څنګه ما دا ویډیو براواچل دا به هر چاته پلی کیږي چې چا چینل نی سبسکرایب کړي صرف هغې ته ټیک شو. چا چینل سبسکرایب کړي بیا به ته نه پلی کیږي. ها اوس دا دوه چینل یې اچول ورسره چې کوم دی ګوره لومبې زما چې نوې ویډیو اپلوډ کیږي دلته راځي. دویم ورپسې چې کوم د ټاپ ویډیوګانې دي چا ډېرې کتلي هغه دلته کې راځي. ورپسې چې چینل پلی لیسټ هغه دلته کې راځي. دغه هر څه تاسو په دې کې خیم ټیک ده. نو لومبې خو تاسو دا زده کړه چې دا ویډیو دلته پلی کیږي. دویم نمبر په دې ایډ ما سلیکشن باندې تاسو کلیک کې نو ګوره لومبې خو تاسو اپلوډ وخولی شو. دویم تاسو څه وایي چې دویم دې موږ ته څه وخولی شي دویم دې موږ ته پاپولر ویډیوز وخولی اپلوډز وخولی شي کوم چې ټول نه په ټاپ ویو پې راغلي هغه وخولی شو ټیک شو. او دا چې کوم دی هاریزنټل او ورټیکل هغه روز کالم هغه حساب کتاب دی. ها دریم نمبر دې ما ته وخولی شي ګوره ته دی لیکلي دلته کې د لایک ویډیو دا پوسټ ویډیو که نه یا ته لایو راغلی هغه ویډیو دا ټول لیدل کېږي. نو زه به وایم چې دریم د ماته پلی لیسټ وخولی شي ټیک شو. پلی لیسټ پکې شته نه خو د نه بعد چې کوم دی زه ویډیو اپلوډ کوم دلته پلی لیسټ والا راځي ټیک شو. دا به داسې ویډیوګان لکه داسې څنګه ښکاري که نه داسې دا به ښکاري. ها اوس دا چینل ایډ کېدل چې کوم دی ورګه دا پته ونه خول ګوره دا دې چینل خپل چینل لینک راغلم دا زما چینل کلو شو دا دې لینک شو کنټرول سی. اوس ګوره په دې ځای باندې چې کلیک کړئ نو دې کې راشي چې چینل سبسکرپشن ټیک شو. ها ایڈ چینل ټایټل دی نو جرار او ټي ای سوري ټیک ټي سی ایچ ها ټیکنیکل شو د یو آر ال شو کاپی کړی مې د دې ځای نه دا مې دلته کې ورکو. اوس په ایډ باندې زه کلیک کوم ما ته چینل لا اوکې په دې مې کلیک کوی ډن باندې مې کلیک کو نو دلته کې چلو شو. بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هر څه لړه ټریلر هر څه لړه و دې په دې وجه چې موږ اوکې ډن بټن باندې نو کلیک کړی. ها دې کې ګوره به زه ډایرکټ هغه چینل لینک ورکوم چې دا چینل ما سره ایډ شي ټیک ده. نوم یې چې کوم دی نو جرار که نه ٹھیک شو. دی والا لینک ایډ او ډن دې ته ګوره هغه چینل دلته کې راغلو څنګه چې دې کې راغلي دي دوه چینل څومره چینل تاسو اډ کوئ هغه دې کې اډ کېږي. ښه دا ما ورته لیکلي زما نوې چینل یې سبسکرایب کړئ زما نور چینل یې سوري نو دا ما دې ته جرار ټیکنیکل لیکو دغه ځای کې به تاسو لیکئ زمونږ نورې چینل یې ټیک شو. ډېر آسان کار دی. اوس که بل چینل اډ کوم لکه ګوره زما دا چینل چې کوم دی ګوره ډېر آسان کار. سوشول تا سره داس پختونه پنړې کې یاد هغه پختونه نن دې تور ها دې ته ګوره او ډن دې کې به اوس دویم راشي
چې څومره وایه بیا دلته کې تاسو ته راځي. ټیک شو. او ډن بټن باندې مې کلیک کوو نو دا تاسو سره ایډ شوې. ښه دې چله مې ته خولي او د دې چله مې ته خو د ټول چینل چې کوم مخامخ شو دا هغه مې تاسو ته برابر کو. دې نه بعد به پکې راځو دنده سیټینګ ته وای ټي سټوډیو چې کوم سیټینګ یي چې ډسکرپشن به څنګه ورکوي ټایټل به څنګه ورکوي. خو مهرباني کوه چې ما ته به چینل نه رالېږي چې دې کې سیټینګ وکړې یا دې کې دا کار وکړې دې کې دا کار وکړې ځکه ما سره دومره ټایم نه چې تاسو چینل هم ټیک کوم. ټیک ده. اوس ګوره په ویډیو کلیک کې دلته ویډیو راغله. پلیلیسټ جوړېدو طریقه هم ډېره اسانه ده. دا هم به ته پکې دې کې شارټ وښیم چې به په پلیلیسټ باندې م کلیک کو. پلیلیسټ مطلب یو فولډر خو دا صرف په یوټیوب کې یو فولډر جوړ شي چې پای کې تاسو لکه اوس زما د یوټیوب ویډیوګان روانې دې لپاره به زه خامخا سپیشل یو پلیلیسټ جوړوم چې دا ټول په یو کې پرتې وي. که چېرته تاسو چا چینل ته ورشئ او دا په پلیلیسټ باندې کلیک کړئ که نه لکه چا چینل ته م ورځئ دې ته به راشو پلیلیسټ دې کوره ویډیو ایډیټینګ ایپس چې کوم دي هغې 3 ویډیوګانې دي. داسې د موبایل سټوډیو 2 ویډیوګانې دي. د یوټیوب په باره کې چې کوم د 6 ویډیوګانې دي. 21 د اډاب ایډیشن په باره کې دي. مختلف ویډیوګانې لپاره ما پلیلیسټ جوړ کړی. بس په دې کلیک کا چې کلیک کې تا د به ټولې ویډیوګانې دلته کې راشي لاندې چې کومه ویډیو بیا پلی کې. ټیک شو. سوري ها دا موږ دا سیټ ته ټول پلیلیسټ راغلی. دا زما ټولې ویډیوګانې د اډاب ایډیشن باره کې د اډیو که نه هغه طریقه ټوله ښودلې شوې ده. نو دا ټولې ویډیوګانې پلیلیسټ کې پرتې. نو پلیلیسټ هم ډېر لازمي دي ځکه چې بعضې وخت کې یو کس چینل سرچ کوي نو هغه ته اکثره پلیلیسټ راوړي ټول. لکه زه به اوس ګوره داسې ویډیو مې ګرین سکرین ما سرچ کو نو دا ډېر وړې وړې ویډیوګانې د دې اکثره پلیلیسټ راوړي. دې خوا ته ګورئ ګرین سکرین ویډیو نو دې کې تقریبا 59 ویډیوګانې چې کوم دي د ګرین سکرین دي. دغه شان دام پلیلیسټ 188 ویډیوګانې دي. 50 پلس ویډیوګانې دي. نو دا پلیلیسټ هم لازمي په سرچ کې ډېر زبردست کار کوي. ټیک شو. نو اوس خو چونکې نور پکې داسې خاص سیټینګ نشته دی خو که بیا هم په دې ځای کې څه سیټینګ پاتې وي لکه ګوره چینل چې کوم دی په پلیلیسټ او چینل خبره پکې دا ده چې تا کوم چینل فیوچر کې اډ کړي یا تا ځان سره اډ کړي دې کې راوړي. او ډسکشن بعد خو تاسو چا سره خبرې کوئ چینل په دوران کې دنده لکه د بل کس تا ته وي که نه میسیج درته وکړي یا څه بل څه وکړي نو هغه باید دې کې دلته کې راځي. ټیک شو. ښه د دې ځای کیسه چې تقریبا بالکل ختمه شوه. امید لرم چې نه به او دې نه بعد چې کوم دی را روان ویډیو به زموږ د وای ټي سټوډیو په باره کې. ټیک ده. نو ګوره اوس دا چینل دی که نه یوټیوب زه صرف بلال حمزه سر کوم چې څه کېږي بلال حمزه. ښه ګوره بلال حمزه په نوم چې چینل یا چې څه دي که نه هغه ټول موږ ته راووتل. ګوره دا هم بلال حمزه په نوم دی. پته نه چې څوک دی. 11 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي خو ښه پته نه چې پاکستاني نه دی. دا هم زما د ما چینل ویډیوګانې ګوره ښه دا هم بلال حمزه دی. د تقریبا 11 ویډیوګانې دي او 2.5 سبسکرایبر یې دي. نو دغه ما ته راوړی د خوست ما ته زما خپل چینل راونړېدو. ټیک شو. سوري دا یې راوړېدو. ګوره ورته دې کې ما لوګو یې لګولی خو لوګو پې لا نه ده لګېدلې. دا پې څه لږ وخت بعد لګي خپله تقریبا 24-28 غنټو کې دننه بیا لګي. نو دا زما چینل څنګه زر په سرچ کې راووتو. ښه دې نه بعد زیاتره ملګري دا خبره کوي چې ګوره ورته دا ویډیو چې چونکې ما اپلوډ کړه د دې ټایټل زه کاپي کوم چې آیا دا په سرچ کې راځي او که نه راځي. ها ګوره په ټاپ دا یو چلیږي نو دا راغه که نه हमें प्यार है पाकिस्तान से. نو هغه زمونږ ویډیو چونکې رانغله او د دې د وجې نه راغله دې ته ګوره که هغه ویډیو رانغله خو ډسکرپشن کې ما د هغې ټایټل ورکړی زما چینل دا دی راغلو. صحیح شو. کیدای شي لاندې لاړ شو بیا زمونږ هغه ویډیو هم راشي دا خبره نه ده خو ښه نشته دی پکې بس دغه هېڅ خبره نه ده. ټیک شو. لکه ویډیو چې کوم دی زموږ چینل خو بیا هم څه ناسه راوړېدو. اوس زه دا چینل بندوم لاګ آوټ سوري بل چینل کولا وخم. ها
اوس ګوره ما بل چینل کولو کو د دې نه ما اوس دا سرچ کو د دې نه ما زموږ چینل راغو لا ویډیو نه راغلی ویډیو اوس ډېر اوس اپلوډ شنو ځکه نه راغلی که نه او چینل چې کوم دی نو هغه مخکې جوړ شوی او بیا کې نور چې کوم دی نو په ډسکرپشن کې ما هغه هم ټایټل ورکړو خو اوس یو بل طریقه کوم ما دې فلټر ته ځم او په دې کې زه وایم چې ټوډے په دې ورځ چې کومه ویډیو داسې اپلوډ شوې ما ته راوړم نو بالکل ما ته په ټاپ راغله چې نوې ویډیو دا اپلوډ شوې ده صحیح شو یو کس کتلې ده ټیک شو لایک پې نشته دی او زه به دې زه نه لایک ورکوم دې خو ته وګورئ بس دغه سمپل طریقه وه یو دا ویډیو شو د ټول سیټینګ طریقه او یو چې کوم ده نو انشاءالله بل به یو نور به داسې که ویډیوګان راځي به سمپل د انفارمیشن چې یوټیوب کاپي رایټ راځي یا یوټیوب کاپي رایټ څنګه ختموي یا ایډسن او انشاءالله د ایډسن ویډیو به ته هم جوړوم چې دا به تاسو پیسو ته څنګه اړوي هغه ویډیو انشاءالله ډېره زر را روانه ده نو اوس ماله د را روان ویډیو پرې اجازت راکړئ خو نه مخکې تاسو زموږ چینل چې کوم دی څه کې سبسکرایب کې او ورسره په دې ګنټې نشان باندې هم کلیک کې او که په آل باندې مو کلیک کړو زموږ ویډیوګانې به تاسو ته ټول نه زر در رسي ټیک شو نو جرار ټیکنیکل چینل کوم چینل کې چې تاسو د خوښې ویډیوګانې یا بالکل تاسو سبسکرایب کې اګه دار چا چینل وي چې تاسو ته فایده وي نو هغه چینل سبسکرایب کوئ ضرور ځکه ستاسو هغه هم سپورټ کیږي او بل هغه چینل تاسو ته فایده هم وي اسمالی اجازت راکړئ د الله په امان